خلک مطالعې ته په زندان کې دونه وخت ورکوي. موږ ته آزاد یو، موږ ته بس نیټ، فیسبوک، انټرنیټ، یوټیوب، ګوګل په دو برنامو ننوتلي یو او هغه نفع چې د دې باندې مرتبه ده هغه نفع ټوله راڅخه تللې ده، هغې څخه هغه ګټه نه اخلو. تا کې باید طبیعت د چا اوسي، تا کې باید طبیعت د غالبوزي اوسي، تا کې باید طبیعت مچمچۍ اوسي. مچمچۍ چې پر ګل باندې کښېني د ګل دغه اوبه راټولې کړي، هغه څه کوي؟ هغه په عسل تبدیلوي. ته راولاړ سې دا ستا پوهنه، دا ستا مطالعه دا به په معرفت باندې سي. او نظام چې د بین څخه ځي په جاهل انسان د بین څخه ځي. که ته راولاړ سې انسانان غواړې مړ کړې، ټول انسانان مړ کړې، بس دا فکر وکړئ یو کمپیوټر راواخه هغه ډاکټر که کمپیوټر چې ډاکټر کوي بس دغه ورځ ادیرې کې بس دغه ورځ سر قبرونه کیندا بس جنازې روانې دي. که غواړې دغه بلډینګان د بینه څخه ووځې ناپوه مهندس ودروه، که غواړې نظام د بینه بوځې ناپوه انسانان ودروه. چر خوړل سړګي دا غم زپال سړګي نورانو مزورا واجر زورا تل سړګي نورانو مزورا واجر زورا تل سړګي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا